په کابل ښار کې د کونډو او یتیمانو له 200 کورنیو سره د خوراکي توکو، سون توکو او یوه اندازه درمل او نقدي مرستې وشوې. امروز ما در حدود 200 فامیل هم به مواد خوراکی، مواد سوخت و دوا کمک میکنیم که ما توزیعات قبلی هم داشتیم. خوشبختانه تانستیم در بیشتر از 7 الی 8 ولایت ما توزیع داشته باشیم. پکیجای ما در تمامش مواد خوراکه، مواد سوخت، دوا بود و یک مقدار هم هزینه مصرفشان هست، کرایه رفت آمدشان برشان میتیم. خمیار دست روغن است، زغال است، یکم سه بر یک 20 روز ما میشه دیگه. قرضدار هستیم، کرایه خانه سر ماست دیگه. تحصیل اشتراکی ما باید به ما کمک کنن دیگه. بنیاد خیریه دیگه دست ما را بگیرن دیگه. بسیار احتیاج هستیم. په هیواد کې د تیرو ناخوالو او جګړو له امله ګڼ شمېر کورنیو خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي چې اوس مهال په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. 3 اولاد دارم. یک دخترم است که فارغ صنف 12 است. 2 بچه‌ام است که مکتب میخوانه دیگه. کدام نانآور خاص نداریم دیگه. بار اول است که کمک را گرفتیم. شرایط فعلی بیوه‌ها بسیار زیاد است به خاطر که از دولت قبلی و از دولت فعلی تمامش هستند و وضعیت زندگیشان بهت خراب است و در هر زمینه اینا نیاز به همکاری دارند. در زمینه صحی، آموزشی، بسته‌های مواد خوراکی، مسکن و به پول نقد، به تمام اینا نیاز دارند. دغه مرستې د ملي ځواکونو د ملاتړ موسسې له لوري په بې سرپرسته کورنیو وویشل شوې. د یادې موسسې مسؤلین وایي چې تر دې دمه یې له 1000 کورنیو سره مرستې کړي دي او په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکوي.